په طالبانو د محمد اشرف غني تازه او نوې نیوکه. سلام، وخت مو بخیر. په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. غني د مشروع او قانوني نظام جوړولو لپاره مرستې ته چمتو یم. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د مشروع او قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي طالبان په سیاسي ناتوانۍ تورن کړي او ویلي دي چې د اوسني کشالي حل د طالبانو او نورو سیاستوالو له وسه پورته دی. محمد اشرف غني د اختر په مناسبت په خپله بیانیه کې چې د دوشنبې په ماښام خپره شوه د مشروع نظام په هر څه ژر جوړېدو او قانونیت ټینګار کړی. غني ادعا کړې چې پرته له دې چې ځان ته څه وغواړي، چمتو دی چې په خپلو نظریاتو د دې لارې د نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړي. هغه ویل موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام ژر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه به له دې چې د وطنه له خیره پرته ځان ته څه وغواړم، چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لارې نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم. طالبانو د مخکني ولسمشر د وړاندیز په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې ټینګار کړی چې د دوی نظام ټولګډونه او قانوني دی.